اخر کار آذربایجان ولګېد او پاکستان له پوځي دسته ورکړله. یار پاکستان ته و چې دا تاسو په کوم ځای کې استعمالوئ نو تاسو استعمالولی شئ. بل طرف ته چې دی نو ترکي طیب اردګان هم میدان ته راغلی دی، هغه هم پاکستان ته وسله رالېږلې ده یار، ځکه چې پاکستان او د انډیا جنګ دی. او بل طرف ته چې دی نو ټول ملکونه د انډیا سره ولاړ دي، خو دوو ملکونو کوریا میلان کړی دی که نه د پاکستان دپاره. یار پاکستان سره د ودرېدو دپاره ویډیو لږه مکمل ګوره، نوي معلومات راغلي دي، حالات نور هم خرابېږي. یار آذربایجان ولې پاکستان له پوځي دسته ورکړې ده، اصل مقصد څه دی ملګرو؟ داسې وکنه چې آذربایجان او ارمینیا په منځ کې جنګ و، دوی یو بل سره جنګ و او دوی چې کومه خطه و نو هغه ارمینیا په هغه باندې قبضه کړې وه او دوی پرې جنګ کولو. او بله خبره داسې شوه چې کله یوه شپه راغله که نه او په یوه شپه دوی چې دی نو ډېر زیات جنګ وکړو، چې سهار چې شو نو دوی په د پاکستان جنډه چې دی نو په هغه خطه باندې ولاړه وه، نو دوی چې دی نو ټول زیات حیران شول او آذربایجان چې دی نو هغه خطه چې دی نو هغه د هغه وشوله. نو آذربایجان چې کوم خلک دی نو هغه ډېر زیات خوشحاله شو، د پاکستان چې دی نو د هغه شکریا ادا کړله، ځکه چې پاکستان ورله ډېره غټه کار کړی و، هغه چې دی نو جنګ کړی و ارمینیا والا سره، د آذربایجان سره سات ورکړی و. نو آذربایجان چې دی نو اوس ولګېدل او د پاکستان چې دی نو د پاکستان او انډیا جنګ دی نو هغه ولګېدل که نه، او هغه چې دی نو پاکستان له پوځي دسته ورکړله چې تاسو په کوم ځای کې استعمالوئ نو تاسو استعمالولی شئ. کله چې آذربایجان چې دی نو دغه خطه ورته میلاو شوله نو دوی چې دی نو ډېر جشنونه کړو، ډېر چې دی نو سلیبریشن یې کړی و. او بل طرف ته چې دوی کله سلیبریشن کولو نو دوی د پاکستان جنډه په هغه ځای باندې خامخا ودروله چې خپلې جنډې سره به د پاکستان جنډه ضرور ودلوله. بل طرف ته ملګرو داسې ده چې د ترکي سرکار طیب اردګان ولګېده او د وسلې ذخیرې راولېږله پاکستان ته یار، ځکه چې په سخت وخت کې چې دی نو مسلمان په کار راځي. نن چې دی نو طیب اردګان ولګېد که نه او هغه خپل د دوستۍ او د خپل مسلمانتوب حق یې ادا کړو او هغه پاکستان ته چې دی نو وسله راولېږله او کلیه اعلان یې وکړو چې موږ د پاکستان سره ورسره آذربایجان او ترکي چې دی نو هغه د پاکستان سره ورسره شو. یار حالت نور هم خرابېږي، الله پاک دې خیر کړي، ځکه که نه چې ټول خلک چې دی نو په انتظار باندې دی، څه ملکونه چې دی د انډیا سره ورسره کېږي، سره پاکستان سره ورسره کېږي، پته نه لګي چې څه به دې جوړېږي. انډیا والا همیشه ټیکې کوي، اوس پته نه لګي نوي معلومات راتلل زه به درسره شریکوم ویډیو ضرور.